د نن چهارشنبې ورځې لنډ او مهم خبرونه. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وایي اسلامي امارت مسؤلین هڅه کوي چې د هیوادوالو ته هر اړخیز خدمات وړاندې او افغانستان پر ځان بسیا کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی وایي د اسلامي امارت مشران د هیواد او اسلام مینې پر ځان سختیو او تکلیفونو ګاللو ته اړ کړل. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر ملا خیرالله خیرخوا وایي د حاکم اسلامي نظام ساتنه د ټولو مسؤلیت ده. د لوړو زده کړو وزارت علمي مرستیال ډاکټر لطف الله خیرخوا وایي پر افغانستان د سرو لښکرو د یرغل موخه د اسلامي فکر د خپرېدو مخنیوی و. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقي وایي افغانستان کې اسلامي نظام د 2 میلیونو افغانانو په قربانیو حاکم شوی دی او همدارنګه د 2023 کال لپاره د افغانستان برېښنا شرکت او تاجکستان هیواد ترمنځ د برېښنا پیرلو تړون لاسلیک شو. د بغلان د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ریاست په روان کال کې د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې د 150 پروژو په چوکاټ کې محافظتي دیوالونه او د اوبو دهنې او کانالونه جوړ کړي. سږ کال لسګونو کورنیو او بهرنیو کمپنیو په مختلفو سکتورونو کې څه باندې 10 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د کرنې او مالدارۍ مرستیال وایي د پروژو په پلي کولو کې روڼتیا او اغېزمنتوب د اسلامي امارت اساسي لومړیتوبونه دي. سږ کال هیواد کې 4,000 میټریک ټنه وریجې تولید شوي. د خوست ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست لخوا پر 440 هغه متضررو کورنیو د 9 کلمه خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشل شول چې د اور لګېدنې او نورو طبیعي پیښو له امله زیانمن شوي وي.